رابطه کېږي څه شی دي او هغه موارد چې تاسو لیدلي د سترګو لیدلی حال چې مستند ویډیوګانې دي څه شي دي؟ الجسه محترم صرف زما د سترګو لیدلی حال نه ده، صرف زما پورې حد و حدودو کې تړل شوی مستند نه ده. سوشل میډیا مکمله ترې ډکه ده. تاسې لاړ شئ پر تورخم کې پراتو مهاجر څخه پوښتنه وکړه چې دوی په څه ذلت باندې راشړل شوي دي، دوی په څه رفتار باندې راشړل شوي دي، دوی په څه کردار باندې راشړل شوي دي. پرون یو ویډیو ما ولیدله چې سوشل میډیا باندې پرته ده. یو نفر نه کالي په ځان کې شته، نه واسکټ په ځان کې شته، د پیسې هم ترې ګرځول شوي دي، په شکېدلو کالو کې راشړل شوی ده. دا د یو. دویم، ماشومان یې شړل شوي دي، کډه ستانه شوې ده، ریپورټ شوې ده. یعنې خپل سړي له خپلې کډې څخه له خپل اسبابو څخه لرې پاتې شوی ده. هغه یو رقم ترې راشړل شي، ماشومان ته پاتې شوي دي، سړي ریپورټ شوي دي، په تورخم کې 5-6 ورځې مخکې راشړل شوي دي. چې زه خپل اموالو سره نه وم، زه خپل فامیل سره نه وم، هغه به خوندي وي؟ قطعا نه دي خوندي. خو چې زه ورسره وم، زه به په ټرانسپورټ باندې، زه به په راتګ باندې په هغه باندې پوه شم. زما ماشومان یې نیولي دي، زما سیاسر یې نیولي دي، زما سپین ږیري نیولي دي، زما ځوانان نیولي ډیپورټ کړي دي. شاته یې هغه کډه، هغه بشترې او بوغبند او صندوق دا شیان نور بیا ماشومان ته لاس کې ورکړي پسې راوړي دي. برخورد به یو مسلماني هېواد داسې ویډیوګانې چې یو ویډیو چې لاس په لاس کېږي دا ده چې له کوره څخه اموال ایستل سوي، کوټه سوي دي، ولې هغه څوک چې ایستل کېږي یوازې دوی ته وایي چې تاسو ورسئ موټر کې، دوی په کوم رقم موټر کې چې انتقالوي، نور ټول اموال پاتې د کوڅې په مخ باندې پراته وي. بله مسله دا چې د کور نارینه بندي او غړي رالیږي، دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، دغه موارد تاسو مخکې د اسرائیل مسله یاده کړله، خو غیر اسلامي هیواد ده. پاکستان خو اسلامي ملک ده. دغسې یو برخورد په نړۍ کې یو مسلمان د بل مسلمان سره کوي؟ قطعا نه کوي. هغه د الله نه خبرې، هغه د رسول نه خبرې، هغه د حدیثو نه خبرې، هغه د آیت نه خبرې. تاسې لاړ شئ امریکا هیوادونو کې سرحد نشته، پاسپورټ نشته، ویزا نشته، اروپا کې نشته، استرالیا کې نشته، ما او د پاکستان ترمنځ شته. او بیا زه خوشحاله یم چې پاکستان زما ورور ده، ما سره کلمې شریک ده او ما سره زه برخورد کوي. د روژې مبارکه میاشت ما باندې په ټول سرګردانۍ کې تېره کړه. ته الجا صاحب محترم، او تاسو نشئ احساسولی سرګرداني چې ته مهاجر په پېښور کې پروت او درته پرته لاره پرته چې ته به بېرته افغانستان ته ځې، ته به د اختر خوشحالي لمانځې، که ته به خپل بندیان راخوشي کوې، ته به د اختر خوشحالۍ ته مسجد لپاره تللې، که ته به پولیسانو څخه په کوڅو کې تښتېدلې. زما حال د پښتون عملته همداسې و، زما حال د افغانانو عملته همداسې و. د اختر په اوله، دویمه، دریمه ثبوتونه، شواهدونه، کلیپونه په سوشل میډیا باندې پراته دي چې ځوانانو نیولي ریپورټ کړي دي. تر دم ګړي